پیخه دا ورځ تېره شوه شپه راغله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فراش له راغی خپل بستر له راغی ابي بن انصاري او داغه بیبي د پاس چت له وخته چې کله دروازه ځان پسې بند کړه ابي بن انصاري د خپل خځې ویلې چې وا خواره شي دا څه چل منګه وکي دا غوړي غلط کار منګه وکړي ورته ویلي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دلان دي او موږ دې پورته یو او موږ دې مزل کوو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جسد دلان دي دا خو قطن کې دی نشي د وحي او د پیغمبر پر مابین کې موږ مانع جوړیږو موږ خو په دې وخت د هلاکت په دې کند باندې ورغورځي هغه دلان دي موږ دې پاس هغه دلان دي پروت دي موږ دې پاس ګرځو په کدا چې کجه او خاوند خپل مابین کې دواړو لې پیمانته وکړه او نه پوهې چې وسو کی څو تر دې پوري چې دې دواړو د زړه بالکل د اطمینان او سکون والا کېدل نه په اخر فیصله په دې باندې وکړه چې په دې پاسه کې دیوال کوم غاړه ده دې پوري تم جوخته ودرېږه زبم جوخته ودرېږم تر څو پر اسمن قدمونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په دې سر مبارک باندې رانه شي په دې ډډ باندې تل غاړه باندې تل تر دې پوري چې کله سبا شو ابي بن انصاري ویلي یا رسول الله بیګا د شپې خو زمونږ بالکل د وسترګه مودنه شوله نزود شم ام ایوب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته د سوجنه یا ابي بن انصاري پیګه صدا ورته ویل یا رسول الله ویته لاندې وی او زه پاسم کله چې به من حرکت کوو من ځان سره دا محسوسه ولا چې د کور دوړي هغه د محمد رسول الله په مخ باندې را پریوزي او په دې وخت کې منګه برش پتی رو تلاندې دا خو زموږ عقل بالکل نه مانی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابي بن انصاري ویلي وحوين عليك يا ابا ايوب يا ابا ايوب انصاري لزر نرمي کوا منګه باندې نرمي وکا زما خو کدا چې په دلان دي چې اوسېګم دغه وجدا چې زما ملمانه ډیر زی راځي کچیر ته پاس اوسېګم پاس تاسو لم تکلیف دی مالم تکلیف دی ملمنو لم تکلیف دی ابي بن انصاري ورته لبیک یا رسول الله سا خبره مومنه لا خو چې کله د شپشوا وی پیخه دا چې سبب له شپه راځي د ابي بن انصاري په کور کې او چاټي دا هغه ماتيږي وی په دې وخت کې دوه د خې سره بل اکشن او سوا دی وی شړې نه چې هغه به دواړو په سامان راته اوله دواړو ته دی وکړه دغه شړې را واخسره او د اوبې په کې راته وکړي مقصد پکې دا چې بوخا چې تونم بدی چې تونه نو چې لنټري تر څو پورې د کجوري پانی پاغه باندې شولې شوې دي اسینا کم ساس کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خاله پریوزي هغه له ضرر ونه رسیږي د صحابوو دومره اوچت وقار دومره اوچت عظمت د رسول الله په ځړ کې لرو حتی تر دې پوري چې کله به دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه ټک ټک کوله بالازافیر په دینو کارو باندې والا شغله ضرر